بسم الله الرحمن الرحیم یا خبیر جل جلاله در الله تعالی دوزرشم نمبر نوم دی 32 نمبر ادي معنا در اډر خبردار ذات اډر خبردار ذات علماء کرام دینو ډېر پایدي ذکر کړی اول نمبر پیدا پکې دارا چې کوم نارنه زنانه په نفس اماره راګر کړی او نفس ته په ګناونو باندې امر کوي راغلي دا نوم ډېر دلی یا خبیر جل جلاله نفس په کنټرول کې شي او په ګناونو به حکم نه کوي نن سبا دا ډېر په کار دی ځکه زموږ لوی دشمن هغه شیطان دی او سره زموږ د نمبر کې هغه زموږ نفس او شیطان دا غړ دشمنان نو شیطان پر هاوس بالله او یو بتختی او نفس پر دا وځي پر یا خبیر جل جلاله یا خبیر جل جلاله چې موږ تاسو همیشه پر وایو او د نمبر پیدا پکې دار هیڅوک ورځي پر لپسې د دې ویر کوي لکه وناله په ناس ته یو هفته پورې د شپې ورځ دا وایي یا خبیر جل جلاله یا خبیر نو هغه ته الله طرفنا چې کوم ځکه څه مطلب وي او ځکه څه حاجت وي الله تعالی ولا حاجت پوره کی روحانیت به نصیب شي او روح به پاک د ګناونو او دې سره سره به کوم خپل مطلب به پوره کړو ولا لارې به تکولاوي ځکه څه حاجت ته نه حاجت به الله تعالی پوره کوي دیو جن ولاړه په ناس ته په ملاس سره خپل پکار دي یا خبیر جل جلاله یا خبیر جل جلاله درې نمبر پیدا پکې دار چې استخاري لپاره دی اول یو سړي خرزه پوري د استخاري لپاره دی اول یو سړي خرزه پوري روزانه 300 ځله یا خبير اخبرني کل ستشي چې کله به ضرورت وي د 300 ځله دیوللی او ودی شي ان شاء الله تعالی د خو یا بد حال نه خبر شي اوس استخاره د آسان استخاره ده استخاره کې الله تعالی سره مشوره کوي په یو کار کې مشوره کوي ته دا کاروبار شروع کوم دغه زمانه په خیر کې نقصان وي نه کاروبار شروع کوم دکان دی یا سروي اخلم د سړي کې زماره خیر د نقصان دي درنګ یا واده مسله نکاح د رښتې مسله ته د استخاره دی په ځای شته زمار پر پایدمنه ده که نقصانی ده دا زمار پر خیر ذریعہ وي اگر شر ذریعہ وي نه کې رښتې لپاره ته استخاره کې استخاره کې دنیا په کارونه الله تعالی سره مشوره استخاره مع الله تعالی سره مشوره دین په کار نه غوړي ها یا قران درس کې نه وکینې نه استخاره سره دی لپاره کوي قران درس کې نه مو کنه خو دې مفت کې نه الله د قران لپاره پیدا کړ قران لپاره موږ تاسو الحمدلله پیدا یو ته رحمان اول سر به وګور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن رحمان ذات الرحمن علم القرآن رحمان ذات قران کریم خودل دی خلق الانسان الله انسان پیدا کړی زمونږ پیدایش د قران د پاره شوی نو مطلب دا دی چې دین کار کې موږ کوم مصبوح خامخا کې د استخاره ضرورت نشته استخاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله صحابه استخاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله د دنیا په کارونو کې او هر کار کې چې د شپې دا حکم کوونه دغه به خیر او نقصان خدای لپاره منظم راغلي درکات نه پلم راغلي دي او دا غینه بر حدیث کې او دوام راغلي دا اول استخاره هغه وره دام جایز ده چې هغه چاره نور دي هغه او تګرانه سملاسو په وخت کې د رکعت منځ کې او 300 پیری دی وی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی ای خبردار ذات مال خبر را کې 300 پیری دا او یا خبیر اخبرنی به دعا وغوړي چې الله دې کار کې زما خیر د دنیا او د آخرت فائدې وي ماته آسان اگر کاروبار کې دې کار کې زما د دنیا او آخرت نقصانی الله ماته وسات نو دې شي په سنت طریقه په اودس کې چې خوب کې د الله تعالی او خیر اګه خوب ونوي نو سهار شي افاسره په یقین دی عمل کوي ته سوي او ځلې په کوم خبره وبس کی دغه بخیر اګه یقین نه جوړ شوی دی دیو کی یو هفته پورې حدیث کې راغلی دی چې استخاره کول شي څورم نمبر پیدا پکې دار چې څوک دی زرناک سیز په پنځه کې گیروي یو زرناک سیز په پنځه کې گیروي دا نمبر ډېر للی یا خبیر جل جلاله زرناک سیز په پنځه کې گیر دی او نقصان ورسته ظالم دی یا زناور دی یا مار لړم دی دا ځان سره وي یا خبیر جل جلاله ان شاء الله زرناک سیز زرن نو ان شاء الله بس دی ولاړه په ناس مناسبه سوایو یا خبیر جل جلاله یا خبیر جل جلاله